سلام او درنښت د انعکاس راډیو درنو اوریدونکو او د زرپاڼې د خپرونې خوږو مینوالو ستړي مشئ. تاسې په تیرو کې د ملاله ناول څلورمه برخه راسره اورېدلې وه. اوس مو د دې ناول پنځمې برخې ته هرکلی کوم. تیره برخه کې تر دې ځایه را رسېدلي وو چې کمپیوټر مې چارج خلاص کړ او خپله ګل شو. مرۍ مې نښتې وه، ساعت ته مې فکر نه و، د دفتر ناوخته شوی و. میرمن مې چای راوړ، پوه شوه چې بېطبعې یم. له ځان سره وغږېده او له کوټې ووته. چای مې لکه زهر له ستوني نه تېرېده. د عملۍ د موټر چلوونکي زنګ راغی. ژر ژر مې دریشي واغوسته او په منډه له کوره ووتم. دا چې له دې وروسته څه پیښیږي په دې برخه کې سره اورو. په روغتون کې دا څوم ځل و چې ناروغ به نسخه راته راوړه. ویل به یې چې د درملتون والا بې کیفیته درمل ورکړي دي. افغانستان کې تر اوسه پورې د درمل جوړولو یوه هم معیاري فابریکه نه ده جوړه شوې. له خارج نه چې تجاران کوم درمل اخلي د هغو کیفیت بیخي ټیټ وي، بلکې همدا تجاران په لوی لاس غواړي چې د ټیټ کیفیت درمل هیواد ته وارد کړي، ځکه چې د دوی ګټې پکې خوندې وي. له همدې امله په سلګونو ناروغان پاکستان، هند او ترکیې ته د درملنې لپاره ځي. زموږ د روغتون مشره ملامته نه وه. وروسته خبر شوم چې دا بیچاره خو مسلکي ډاکټره څه چې نرسه هم نه ده، بلکې دا روغتون دی او لوړپوړي چارواکي دی چې د نوموړې په مرسته یې چارې پر مخ بیایي. هغه شاید له دې کیسو نه و خبر، یا که خبر و یوازې به نغدو ته خوشحاله و چې په روغتون کې په ناروغانو څه ډول تجارت کیږي. رشید دوه ځلې د کتنځي تر ښیښې راوکتل، بیرته به ستون شو. پسې راووتم، ومې پوښته خیر خو دی؟ خیر دی. ملاله ډاکټره مې لیده. څه دې کوله؟ هسې دا څو ورځې مې نه وه لیدلې. ما نه یو شی غوښتی وه، هغه مې ورته راوړی دی. دا څنګه شی دی؟ که نه غواړې چې نه څه خبره نه ده، داسې خاص شی نه دی. شله نه شوم پسې، خو انسان تل شک کوي. زړه کې مې ډېرې کیسې راوګرځېدې. رشید ډېر ښه هلک و، صورت او سیرت دواړه پرې خدای ښکلي لورولې وه، خو له ملالې سره یې دومره راشه درشه خوند نه راکوه. په شخصي روغتونونو کې یو بل جنجال هم وي چې هر څه یې پر تجارت راڅرخي. د لابراتوار چلوونکی باید له ډاکټرانو سره ارومرو یوه معامله وکړي. که یې فیصدي ورسره ونه منله، شاید ناروغان ورونه لیږي. همداسې فارماسیست پسې درواخله. ډاکټرانو ته باید یو څه ومني، ګنې د بیکاره کمپنیو درمل به ورسره انبار پراته وي. اوس خو د صحت عامې د کارکوونکو او د قوانینو والا هم غوالنګه ده. هر روغتون باید کاري جواز، فارماسیست، ډاکټر او نور لوازم ولري. که یې نه درلودل باید قانوني اجراات ورسره وشي، خو د دوی اجراات بل ډول وي. له هر روغتون او درملتون سره به ګوتې پټې کړي، په ډېرو کمو پیسو به معامله ورسره وکړي. ورته وبه لیکي چې پلانی روغتون یا درملتون کومه ستونزه نه لري. په روغتون کې به د کیسو ته ډېر زه ورېدم. له ډاکټر شهاب او نورو ملګرو سره به مې هم تل جنجال و. هغه به چې د بل ډاکټر نسخه له ناروغ سره ولیده، په سترګو به یې تیاره ورته راغله. درمل به یې ایسته ورته وشړل او نسخه به یې ورته څیرې کړه. دا په دې معنا چې ګواکې روغ درمل یې نه دي ورکړي. یوازې ډاکټر شهاب نه و، ډېر ډاکټران داسې دي چې د بل درملنه، تشخیص او معاینات ورته هېڅ ښکاري او خپل تشخیص کره او ثابت. څو ځلې مې ځینې نږدې ملګرو ته وویل چې راځئ په دې اړه مبارزه وکړو، خو په یو ګل نه پسرلی کېده. دلته یو وخت د ډاکټرانو اتحادیه یا ټولنه هم وه. د خلکو ورته ډېرې سترګې وې، خو فکر کوم دا د اتحادیو کار نه دی. تر څو چې حکومت ورسره همغږی نه وي، دوی هېڅ نشي کولی. دلته طبابت ته هم خلک د نورو تجارتونو په څیر د آزاد بازار نوم ورکوي. له پاکستان، چین، ایران، دوبۍ او هند څخه بې کیفیته درمل واردېږي او دلته په آزاد بازار کې پلورل کیږي. نه یې کیفیت معلوم دی او نه یو ټاکلی نرخ. ملاله 2 ورځې روغتون ته رانغله. مشرې ډاکټر یې څو ځلې له غوږ نه راتېره کړه چې باید ورته ووایم. نوره غیر حاضري ونه کړي او یا هم رخصتي کمه کړي. ما سره یې هم اندېښنه وه. له دوی سره خو که د 10,000 پر ځای په 9,000 افغانۍ څوک د کار کولو نیت وکړي، نو هغه رخصتوي. په سبا وختي ملاله روغتون ته راغلې وه. د واده لپاره جوړه کړې جوړه یې پر تن وه، خو ښه معلومېده. چپن او
ستاتسکوپ یې په لاس کې وه. ډېره ښکلې برېښېده. د سترګو له متخصص ډاکټر عبید سره په سالون کې مخامخ شوم. په کنایي ډول یې تر غوږ راتېره کړه. ډاکټر کامرانه، نن سبا ډېر په کش کې روان یې. غوړه او ګرم ګرم ګرځې لکه چې چېرته دې سویه غلې کړې ده. په معنا یې پوه شوم چې ملاله راته یادوي، خو ځان مې ناګاره واچوه. په روانېدو کې یې وویل بیا در سره خبرې کوم او یوه مفته مشوره مې هم درکوله. سمه ده، زه خو هر وخت له تا سره مشوره کوم، خو تلوسه مې شوه. چورت مه وهه، که تنزي ته دې درځم بیا غورې سره کوو. ځان سره مې وویل زه ګوندې ښه زیری وي. په دې ورځو کې مې زړه تنګي احساسوله، لکه یو څه مې چې ورک کړي وي. فکر به مې پرې وکړ. ډېر علتونه یې وه. د مشرې ډاکټرې دیکتاتوریک چلند، د ملالې مینه او د ژوند کیسه، د کور او خپل کلینیک کارونه او ترڅنګ د دوهم واده په اړه ستونزې او ننګونې. غرمه نږدې وه. ډاکټر عبید او ډاکټر شهاب دواړه زما کتنځي ته راغلل. د دواړو له سترګو او حرکتونو شوخي څڅېدله. پوه شوم چې ټوکه راباندې جوړوي. پرې ړومبی شوم. که کوم بې ځایه حرکت مو وکړ نو پوه شئ چې بیا زه هم بلکس مدني حرکت کوم. دواړو په کټ کټ وخندل. ډاکټر شهاب وویل ته ملامته نه یې، خو پام دې وي موږ د خیرخوا یاران یو. ډاکټر عبید ویل چې ژمنه مې ورسره کړې ده، اتاق ته یې ورځو. هر کله راشئ، خو داسې نه چې بیبي راشي او خراب مو کړي. ټولو په کړس سره وخندل. په خبرو کې ډاکټر عبید وویل اګور آشنا، موږ نه غلط فکر او شکونه کوو او نه هم ستا بدخوا یو. تل د دویم واده نارې وهې. تا به هم ارواپوهنه لوستې وي، خو زه هم د سړي پوندې پیژنم. ډاکټر شهاب او مانو دومره ورته وخندل چې ټول روغتون مو په سر اخیستی وه. ده پسې زیاته کړه نو له ملالې ښه نجلۍ ولاکه ستا پلار هم پیدا کړي، بې له دې هم ورسره بدنام یې. زه خو یې کیسه کې هم نه یم، خو د ډاکټر شهاب غوندې یارانو مخامخ دې نه وي، سخت نیت در باندې بدېږي. ډاکټر شهاب ور ودانګل اته به ټوکې کوې. دا سړی شکي انسان دی، سبا به یې رښتیا منلې وي. دروازه ټک ټک شوه. ملاله وه. د ملالې په لیدو ټول داسې شو لکه پر ځای میخ شوي بوتان. هغه هم وارخطا شوه. ویې ویل بخښنه غواړم، تاسې مجلس کوئ، زه مو نه مزاحمه کیږم. له ډاکټر کامران سره مې څه کار وه، بیا به شي. او بخا ستا سودا مو در خرابه کړه. نوش جان دی، خدای دې مه ترې ساته. په خدای ته ورسره جوړ یې، ښه شاعر او لیکوال یې، ډاکټر یې، ارواپوه یې. زما خو که منې مېرمن دې راضي که او کش ورکه. له دوی سره مې خندل او ټوکې مې هم ورسره کولې. خو د ملالې په اړه به زما د هر فکر پایله یوازې واده کول نه وه، بلکې نورې ډېرې هیلې هم وې. له غرمنۍ خوړلو وروسته باغ ته ووتم. په بر سر کې د ونو په بیخ کې ګڼ سیوري ته پر سیمټي څوکۍ وغځېدم. رشید پسې مې ډېر وکتل، خو تر سترګو مې نه شو. د ونو د ښاخونو ترمنځ مې شنه اسمان ته کتل. د ډاکټر شهاب او ډاکټر عبید په خبرو مې فکر کاوه. د مور خبرې هم را یادې شوې چې باید دویم واده وکړم او که نه. غوږ ته مې څه شی راولګېدل، لاس مې پسې واچاوه. شیبه وروسته بیا څه شی راچوخ شول. غوږ مې تیز پر لاس وواهه. یوې زورورې خندا چوپتیا ماته کړه. جګ شوم، ومې کتل. ملاله وه. ویې ویل او وبخه، شوخي مې در سره وکړه. هیڅ خبره نه ده. داسې نه چې شعري ښاپېرۍ درته راغلې وي او زه مو ترمنځ مزاحمه شوی یم. نه، نن سبا هغې کورودانې هم را سره د یارانې تار پرې کړی دی. چل به راونه ښیي چې دا ښاپېرۍ څنګه د سړي ملګري کیږي. نو هغه خو ښاپېرۍ وي، باید د سړي ملګري شي. ته خو ښځه یې او بیا یې ته خپله یوه ښکلې ښاپېرۍ او ډېرې خو ستا له لاسه نه راته راځي. ملالۍ رنګ وواهه، سترګې یې ټیټې کړې. زه هم وشرمېدم. په لومړي ځل مې داسې شوخه خبره له خولې ووته لکه اظهار مې چې ورته کړی وي. ملالۍ وویل ستا مطلب فکر کوم دا دی چې مېرمنې شعر نشي لیکلی. ولې یې نشي لیکلی؟
خو تا ته شاید معلومه وي چې شعر لیکل خدایي ورکړه ده. دا کار په نر او ښځې مطالعې زده کړې او هڅو پورې اړه نه لري. بله دا چې زه خو چې تا ګورم خبرې کړه وړه او کیسې هر څه د شاعرانه دي. مننه، حسن نظر مو د سترګې مو ښکلې دي. رښتیا ما اورېدلی دي چې هر شاعر یو چاته یا یوې ښکلا ته شعر لیکي. کوای شم له تاسو وپوښتم ستاسې مخاطب یا ایډیال څوک دی؟ څه ووایم؟ د هر شاعر له زړه نه درته غږېږم. زه به خپله درته ووایم. ما خو خپله هرې ښکلا ته شعر لیکلی دی. خو دا کیدای شي چې یو کس دی او چا مینه شاعر کړي، خو بیا داسې نه وي چې د هماغې مینې تر پایه شاعري وي او له هغې وروسته له بلې مینې سره ترې شاعري والوځي. بله دا چې اړینه نه ده هر مین د شاعر وي او هر شاعر د مین وي. پاتې شوه زما د مینې او مخاطب کیسه. دا پوښتنه به د بل وخت درته ځواب کړم، اوس څه نشم درته ویلی. کاش له رازه دې خبره کړې وای. خو زه خیر بل وخت به ارومرو راته وایې. اهو رښتیا له هغه کیسې دې څه ونه ویل؟ ودې لوسته؟ څنګه وه؟ هغه زما د ژوند د کیسې یوه برخه مې چې فیسبوک کې درته پرېښې وه. هو ملالې پرې مړ دې کړم. هغه زما غوندې د نرم زړه انسان چیرې لوستلی شي؟ خو زړه مې وکړ او ومې لوسته. اوس مې هم په فکر کې هغې صحنې ګرځي او ډېره تلوسه مې وه چې وړاندې هم واورم. سمه ده، یو څه به اوس درته ووایم. سبا شپه خو زه او تاسې هم نوکریوال یو، نوره به سبا درته وکړم. ملاله پر څوکۍ څنګزنه کېناسته. مخامخ یې د ګلانو د بوټو تر شا څوک ولیدل. تورې ګردې ګردې سترګې پسې وګرځولې. یو څه غلې شوه. ویې ویل رشید دی. دا ډېر ورځې مې نه دی لیدلی، څه کار مې ورسره و. ومې ویل ښه اوس یې پرېږده بیا به یې وګورې. هغه کیسه راته وکړه. تور ګڼ ویښته یې له چپې سترګې واړول. پر لاسونو یې د نکریزو ګلکاري کړې وه او لا یې هم د واده زرورک په ویښتو کې ځلېدل. په ورو یې وویل ښه کیسه درته کوم، خو هسې نه چې ته بیا خوابدی شي او راسره ودرېږي. سر مې وخوځاوه، معنا دا چې نه خفه کېږم. پایل یې وکړ. مور مې ډېره غیرتي او نرمخې ښځه وه. تر اوسه پورې زما د پلار د مړینې او محرومیت احساس موږ ته نه دی راکړی. شپه ورځ لګیا وي، کار کوي. دا اوس چې کوم کرایي کور کې اوس کوچنی باغ لري، هر ډول سبزي پکې کرلې ده. بازار ته هېڅ اړتیا نه پیښیږي چې سبزي یا سلاد ترې راوړو. پرته له دې چې د خیاطۍ زده کړې وکړي، ښکلې جامې ګنډلی شي. د کور د کارونو ترڅنګ د ورځې یوه یا دوه جوړه کالي ارومرو ګنډي. د میرزا کاکا لورینه به هم وي چې تر دې دمه یې موږ له ځانه سره ساتلی یو. خو ډېرې د خلکو له شرمه هم دا کار کړی دی. یو ورځ مې مور کیسه راته کوله چې الورکۍ که ستا د زده کړو جامو او خوراک غم را سره نه وای، په کالي ګنډلو مې دومره روپۍ ټولې کړې وې زړه مې و چې حج پرې وکړم، خو نه کېده. د مهاجرت په کلونو کې کله چې له کور مې څخه پېښور ته کډه شو، د باغبانانو د کډوالو په کم کې په خیمو کې اوسېدو. هیڅ چا زړه نه ښه کاوه چې د خټو کور ځان ته جوړ کړي، ځکه د هر سړي امید و چې په نږدې وختونو کې به بیرته خپل هیواد ته ستنېږي. خو داسې ونه شول. نور نو بارانونو، توپانونو او د خیمو نارامه ژوند خلک تنګ کړل، لاس په کار شول. یوه دوه کوچنۍ کوټې جوړې کړې. موږ هم پایل وکړ. له تره سره مې د یو ځای اوږه په اوږه کار کاوه. هغه به پخڅه وهله، ما او یور به مې خټه خیشتوله او میرزا کاکا ته به مو ورکوله. په نږدې شاوخوا کې تر موږ ښه کور د چا نه وه. خو یوه ستونزه یې درلوده چې د پېښور له ښاره د راتېر شوي لوی نیر چې اوړی ژمی به اوبه پکې بهېدلې په غاړه اوسېدو. ډارېدو چې ته یا صدیق الله خدای مکه ور پرېنوځئ. همداسې راسره وشول. یوه ورځ صدیق الله له نورو ماشومانو سره د نیر پر غاړه لوبې کولې. صدیق الله یې نیر ته ور ټېل وهلی و. خدای خبر بیچاره به څومره لاس او پښې وهلې وي. ښکته یې وړی و. کله چې سا ترې ختلې وه نو اوبو سر ته راپورته کړی و. کلیوالو لیدلی و او له مونږ کره یې د صدیق الله مړی راوړ. ملاله غلې شوه، ژړلې. زما هم رډې رډې سترګې راختلې وې.
د ملالې ژړا تر سلګۍ ورسېده. زما موږ کې تم نه شوې او نه را سره د ډاډ تورې وه چې ملالې ته مې د لاسه کړې وای. دواړو ژړل. هېڅ څوک مو نه لیدل او نه مو دا فکر کوو چې څوک به مو وګوري. رشید د ملالې خبرې اورېدلې وې. د سیمټي څوکۍ شاته د پولې په سر ناست وه. راپورته شو. سترګې یې سرې وې. موږ ته یې راوکتل او کرار کرار د ونو منځ کې پناه شو. زه او ملاله هم په ماتو قدمونو له بڼ څخه راووتو. مازدیګر مهال چې زه څنګه د خپل کلینیک مخې ته له موټره ښکته شوم، ګورم چې بیروبار دی او خلک د درملتون مخې ته راغونډ شوي دي. په بیړه ورغلم. علت مې وپوښت. د درملتون چلوونکی فارماسیسټ وارخطا ولاړ و. ژر رامخکې شو. ومې ویل څه کیسه ده؟ پرون په خپل سر یو ناروغ ته له درملتونه درمل وړي دي او اوس یې ناروغ لا پسې بدتر شوی دی او کوم بل روغتون ته یې وړی دی. هلته ډاکټرانو ورته ویلي دي چې غلط درمل یې درکړي دي. اوس سړی جنجال کړی دی. سړی مې راوغوښت. ترې ومې پوښتل دا درمل ده په خپله خوښه درکړي دي که تا ورته وویل؟ ما ورته وویل ما خو داسې نه دي ورته ویلي چې داسې درمل راکړه چې مریض مې د کټ کړي. ګوره وروره، یو خو د په خپل سر درمل وړي دي، بل دا چې تورم ته پرې لګوي. ښه خو دا وه چې ناروغ دې راوستلی وای چې دلته خپله ډاکټر معاینه کړی وای، بیا هغه درته ویلي هم دي چې په خپل سر درمل مه وړه. ځوان نورو خلکو هم ملامته کړ. نور پسې روان شو. فارماسیست بیچاره ملامته نه و. هره ورځ به داسې جنجالونه وه. د کلو او لرې پرتو سیمو خلک خو یوازې د ګولیو پاکټونه له رنګه پیژني. کوچني ماشوم ته پیسې ورکړي، درملتون ته یې ولیږي، ورته وایي د شنه پاکټ د سرخوږ ګولۍ راکړه، د زمري چاپ ګولۍ، چارخطه ګولۍ، پټې ګولۍ، کپسول، د ماشوم چاپ شربت، د ټال شربت، د سږو شربت او نور. مګر چاته معلومه نه وي چې په خپل سر د درملو کارول څومره زیان لري. هغه د سردرد ګولۍ چې هر څوک یې پرېمانه خوري زیات کارول یې څومره زیان لري. په علت او تشخیص پسې څوک نه ګرځي. یوازې د سر درد په لسګونو بلکې په سلګونو علتونه لري. یو څه وختي له کلینیکه کور ته لاړه، ځکه چې سبا شپې ته بیا په روغتون کې نوکریوال وه. د زرمینې له شعرونو سره ډېر شوق وه. پردي شعرونه به یې مخکې وروستو کړي وه، پر کاغذ به یې لیکلي وه، بیا به یې ما ته ښودل. ما به پوهوله چې شعر باید څنګه ولیکي، په شعر کې قافیه، ردیف، وزن او بحر څه شی وي. د دې ترڅنګ به مې د ځینو شاعرانو هغه شعرونه چې ماشومانو ته یې لیکلي وو هم ورته لوستل، او د ماشومانو لپاره لیکل شوي کوچنۍ کوچنۍ کیسې به مې ورته ویلې. راته غوږ غوږ به وه، بیا به لګیا وه. نورو ماشومانو ته به یې هغه کیسې کولې. دا کار د ماشومانو د ذهني ودې او جرأت لپاره ډېر ښه وي. خو ما دا ستونزه درلوده چې دوی ته مې ډېر وخت نه درلود. ناوخته به له کاره راغلم او ویده به شوم. سهار وختي مې چې دریشي واغوستله، د عملې د موټر ډریور زنګ وواهه. په بیړه ور ووتم. ګورم ملاله تیاره په موټر کې ناسته ده. ستړي مشي مو سره وکړه. موټر چلوونکی ساده سړی و. کم وخت کېده چې د روغتون د موټر چلوونکي په صفت مقرر شوی و. په خندا یې وویل ډاکټر صاحب، ما فکر کاوه چې تاسې سره ښځه او میړه یاست، خو لکه چې داسې نه ده. ملاله شنه سره واوښته. زما هم غوسه ورته راغله. ومې ویل وروره، دې خبرو ته ضرورت نشته، درځه موټر روان کا او لارې ته پام کوه. ډریور هم څه ونه ویل او غلی شو. زه او ملاله دواړه د هغه خبرو تر تاثیر لاندې راغلي وو. تر ډېره مو له یو بل سره خبرې ونه کړې. غوښتل مې چې چوپتیا ماته کړم او څه ووایم. موټر ودرېد. ډاکټر شهاب د سړک پر غاړه ولاړ و. له روغبړ وروسته د ده له خولې هم ډارېدم چې څه ټوکه ونه کړي. خو کور یې ودان، څه یې ونه ویل. په لاره کې د کابل ښار په ګڼه ګوڼه وغږېد. په حل لارو یې وغږېد چې باید ماسټر پلان پلی شي، نوی ښار جوړ شي، د ښار ساحه پراخه شي، هوایي پلونه جوړ شي او له زورواکو څخه غصب شوي دولتي ځمکې واخیستل شي. په سهارنۍ ناسته کې د ورځې او راتلونکي شپې لپاره پلان جوړېده. مشر ډاکټر ریحاني وویل زوی مې ناروغه دی، یو څو ورځې د هغه درملنې لپاره هند ته سفر لرم. هیله ده چې زما تر بیا راتلو به مو د روغتون چارې ښې روانې ساتلې وي. زه ډاکټر کامران د روغتون سرپرست ټاکم. هیله ده چې همکاري ورسره وکړئ.
ټولو مبارکي راکړه. ما کار څومره نارې وکړلې چې زه نشم کولی د روغتون چارې پر مخ بوزم، خو ډاکټر عبید او نورو ټولو په یوه خوله وویل چې تر ډاکټر کامران وړ کس نشته. د راتلونکې شپې د نوکریوالۍ لړلیک خپور شو. زما او د ملالې نومونه هم پکې وه. ډاکټر عبید په شرارتي انداز وویل ډاکټر کامران خو نو اوس مشر شو، بیګا شپې ته مناسب نه ګڼم چې دی نوکریوال شي. باید بل څوک د ده پر ځای وګمارل شي، ځکه چې د ته ډېر مسؤلیت ور په غاړه شو. باید یو څه راحت ووسي. ټولو ډاکټرانو یو بل ته وکتل. لا اصل کیسې څوک نه وه خبره چې عبید ولې دا خبره کوي. په ډېرو دا خبره ښه ونه لګېده، ځکه چې پر دوی نقشه راتلله. په بیړه مې وویل هېڅ خبره نه ده. د مشرې ډاکټرې دا لورینه په سر سترګو چې په ټولو کارکوونکو کې پر ما اعتبار وکړ. زه چمتو یم چې هم د روغتون چارې پر مخ بوزم او هم نوکریوالي وکړم. جلسه پای ته ورسېده. ټوله ورځ ډېر بوخت وم. مسؤلیت مې احساساوه. د ورځې پای کې له رسمیاتو وروسته ډاکټر عبید ورو راته وویل اما زیدي دي ته خو به هم وایې چې کاش یوه اونۍ خو د نوکریوال وای. ما هم په تمسخر ورته وویل حسن نظر مو دی، د دې ملت لپاره که موږ شپه ورځ کار وکړو هم کمه ده. په خندا یې راغبرګه کړه. هو نو خدای دې توفیق درکړي، خو ګوره ځان سره پام کوه، انسان عجز دی. شپه خو مو یو ځای ده، داسې نه چې مخ مې ترې واړاوه. هغه هم په منډه موټر ته وخوت. ډریور رانارې کړې ډاکټر صاحب تا هغه بله ډاکټره لکه چې نن کور ته نه ځئ. پوه شوم چې ډاکټر عبید په غوږ کې دا خبره ورکړې ده. ومې ویل نه زموږ د عام کور دی، نن به په دې کور کې شپه وکړو. موټر له دروازې په بیړه ووت. ملاله له خپلې شوبې راووته. غوسه معلومېده. ومې ویل خیر خو دی، خیر دی چې ډاکټران او لوستي خلک د داسې بدفکره شي. له نالوستو او جاهلو څه ګیله، څه کیسه ده. دا خلک زما او ستا په اړه عجیب فکرونه کوي. څنګه فکرونه؟ بس خو لرې کوئ. خپله په زړونو او نیتونو کې مردار دي، په نورو هم دا ګمان کوي. پوه شوم چې کیسه څه ده. ومې ویل کیسه کې مه اوسه، نیت صفا منزل آسان. وایي دا سړی به د چا خولې ته برغولې جوړوي. له ماښام مانځنه وروسته بازار ته ووتم. د پسه غوښه، سبزي او نور شیان مې له ځان سره راواخیستل. ملالې وویل نن به زه درته پخلی کوم. ومې ویل خلک وایي چې د نر له لاسه دیګ خوږ وي. فکر نه کوم چې داسې دی وي. ما دا خبره ډېره اورېدلې ده، خو څومره یې چې علت را معلومیږي دا دی چې میرمنې په کور کې ځکه ښه او مناسب پخلی نشي کولی چې لازم توکي لکه رومیان، پیاز، هوږه او غوړي باید کم وکاروي، ځکه چې دیګ غټ وي. دوی دا توکي پرېمانه نشي ور اچولی. سړي خو چې په بازار یا دوکانونو کې دیګ پخوي یا په میله چیرې لاړ شي نو یاد شیان پرېمانه له ځانه سره یوسي، ځکه یې دیګ ښه راځي. ته نن ګوره چې څنګه دیګ درته پخوم. پام به کوم چې ګوتې ورسره ونه خورم. ویې خندل. شک مه بوله، خو دعا کوه چې خدای ناروغان را نه ولي. خپله راځي، خدای نه راولي. ټوکه مې وکړه. رښتیا زموږ او ستاسې ډاکټران خو ناروغانو ته ډېر خوشحالیږي. ته ولې ورته خفه کېږې؟ نه ولې به ورته خوشحالیږم. وایي چې روغ صورت اختر دی. خپل کلینیک کې هم ورته خفه کېږي. ومو خندل. ومې ویل نن ډېره د شوخۍ په موټ کې داسې خبره مې کوله. یوه ډاکټر ته چا ویلي و چې کار دې څنګه دی. هغه ورته ځواب ورکړی و چې شکر دی ناروغان ډېر دي. د ملالې په دې خبره مې دومره وخندل چې سترګو مې اوښکې وکړې. ملالې رښتیا هم خوندور پخلی کړی و، خو مالګه ترې ور ډېره شوې وه. کله چې دسترخوان وار شو سلاد او ترکاري راوړه. هر څه یې ډېر منظم او پاک جوړ کړي وه. د دې لپاره چې ملاله په خپل غرور ولاړه پاتې شي. ومې ویل یاره منم دی، منې که مې په روغ کال کې هم دومره خواږه خواړه خوړلي وي. د مالګې لږ زیاتوالی به یې نظر مات وګڼم. ملاله مسکه شوه. په خندا خندا یې وویل د زرپاڼې د خپرونې ډېرو قدرمنو مینوالو د ملاله ناول 5مه برخه مو همدومره وه چې ما واحد الله امان د خپل تخنیکي همکار توفیق الله نادي په مرسته درته وړاندې کړه. تر بیا او بلې برخې د الله په امان.